بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو او درنو مینوالو، د پښتو ګرامر اړوند شپږم درس ته مو هرکلی کوم. زموږ نننی درس د جنس له مخې د نوم ډولونه او د جمع جوړونې لارې چارې دي. مضمون مو پښتو هویپوهنه یا مورفولوژي ده او موضوع خپلواک مورفیمونه یعنی د نوم برخه ده. زموږ د نننی درس موخې دي: نارینه او ښځینه نومونه پیژندل، د جنس نښې او علامې تشخیصول، د نوم مفرد او جمع بڼې پیژندل، د جمع جوړولو قواعد عملي کول او استثنایی سماعي نومونه پیژندل د موږ د ننني درس موخې دي. د جنس له مخې د نوم ویش. په تیر درس کې موږ په دې باندې خبره کړې وه چې په پښتو ژبه کې نوم د جنس، عدد او حالت له مخې د ګردان وړ ده. نو نن موږ د جنس له مخې په نوم باندې بحث کوو. په پښتو ژبه کې نومونه د جنس له مخې په دوه ډوله ګردانیږي، یعنی د نارینه او ښځینه لپاره. په پښتو ژبه کې د نارینه نوم نښې هغه نومونه چې دغه لاندې نښې ولري نارینه نومونه ګڼل کېږي: نرمیا لکه د سړي، د سړی، لرګی او منګی په کلمه کې، څرګند واو لکه د کچالو او چاکو په کلمه کې، کوچنی هی یا زورکی لکه د تره، نیکه، پسه په کلمو کې، په ناخپلواک غږ یا کانسوننټ ختم شوي نومونه لکه کتاب، لاس، هلک، میز او نور، په دفتنګونو یا غبرګو غږونو پای ته رسېدلي نومونه لکه لو، کړاو، زوی، ځای او نور. دغه نښې که په کومو نومونو کې موجودې وي دا په پښتو ژبه کې نارینه نومونه ګڼل کېږي. د ښځینه نومونو نښې هغه نومونه چې دا لاندې نښې ولري دا په پښتو ژبه کې ښځینه نومونه ګڼل کېږي، لکه څرګنده هی یا زور، لکه په پزه، پاڼه، غوښه، ونه کلمو کې، د الف توری لکه د خندا او زړه په کلمو کې، زورکیوالی یې یا مؤنثه یې لکه د سپوږمۍ، څپلۍ، ترږمۍ په کلمو کې، اوږد واو لکه د ښکارو، پیشو، بیزو او زنګو په کلمو کې، څرګنده هی لکه د دوستي، خوشحالي او بیاتي په کلمو کې، اوږده یې لکه د ادې، ناوې، شیدې، مستې او نورو کلمو کې. که په کومو کلمو کې دغه نښې موجودې وي په پښتو ژبه کې دا کلمې یا نومونه ښځینه نومونه ګڼل کېږي. د ښځینه نومونو ډولونه. ښځینه نومونه په پښتو ژبه کې په 4 ډوله دي. لومړی سا لرونکي له نښې سره، هغه نومونه چې هم ژوندي دي، سا لري او هم ښځینه نښه ورکې شته ده، لکه مخکې چې موږ کومې نښې وویلې لکه د غوا او چرګه په کلمو کې چې الف او د زور غږ ده. دوهم سا لرونکي بې نښې نومونه لکه د مور او خور په کلمو کې. دا نومونه ښځینه دي، سا لرونکي یا ژوندي موجودات نوموي، خو د ښځینه نومونو نښه په دې کلمو کې نسته، ځکه دا په ناخپلواک غږ یا په کانسوننټ پای ته رسېدلي او په پښتو ژبه کې کانسوننټ باندې پای ته رسېدلي نومونه نارینه ګڼل کېږي. دریم ډول ښځینه نومونه بې سا له نښې سره لکه پاڼه، چوکۍ، ونه. دا هغه نومونه دي چې ژوندي موجودات نه دي، خو په دغو نومونو کې د ښځینه نومونو نښه شته ده. د پاڼه په کلمه کې وروستی غږ چې ښځینه غږ ده او زور ګڼل کېږي، په پښتو ژبه کې خپلواک غږ ده، او دغه راز د چوکۍ په کلمه کې ښځینه یا لکیواله یې راغلې ده چې دا په پښتو ژبه کې د ښځینه نومونو نښه ده. څلورم ډول یې بې سا بې نښې، یعنی هغه نومونه چې نه د ښځینه نوم نښه ورکې شته ده او نه ژوندی موجود وي، لکه د لار او لمن کلمه. خو په اصل کې په دې نومونو کې د ښځینه نوم نښه شته ده، لکه لار موږ کله لاره هم وایو، لمن کله لمنه هم وایو چې دغه وروستی غږ دا په پښتو ژبه کې خپلواک غږ ده او په زور باندې پیژندل کېږي. د نومونو دوهم بحث چې د ګردان پورې اړوندېږي هغه د شمیر له مخې د نومونو
ډولونه دي چې د شمېر له مخې هم په پښتو ژبه کې نوم تغییر کوي. نو نومونه د شمېر له مخې په پښتو ژبه کې په دوه ډوله دي چې مفرد یا یو ګړی یو شی ښیي، لکه هلک، کتاب. او دوهم ډول چې د هغه جمع یا ډېرګړی ده چې له یو څخه زیات شیان نوموي. بیلګو ته یې وګورئ: هلکان، کتابونه. هلک مفرد سو، هلکان یې جمع سو. کتاب مفرد سو خو جمع یې کتابونه سو. په پښتو ژبه کې د نومونو د جمع جوړولو عمومي لارې: په پښتو ژبه کې نارینه نومونه موږ په دا لاندې طریقو باندې جمع کولی شو. کوم نومونه چې په نرمه یې پای ته رسیدلی وي هغه په څرګنده یې جمع کیږي، لکه د سړی کلمه په سړي، زمری په زمري، منګی په منګي باندې. پورته نومونه بیا په آن باندې هم د جمع وړ دي، لکه سړیان، زمریان، منګیان او دغه ډول نور. دوهم ډول: په څرګند واو پای ته رسیدلي نومونه په ګان سره جمع کیږي، لکه تالو، تالوګان، الو، الوګان، مڼو، مڼوګان. دریم ډول نارینه نومونه چې په الف پای ته رسیدلي وي په ګان جمع کیږي، لکه کاکاګان، باباګان، ماماګان او نور. په زور پای ته رسیدلي نارینه نومونه بیا په ګان جمع کیږي، لکه شودګان، سادهګان. پنځم ډول: په څرګنده یې پای ته رسیدلي نارینه نومونه په یان جمع کیږي، لکه موچي، موچیان، دوبي، دوبیان، چرسي، چرسیان. شپږم یې هغه نومونه دي چې هغه په زورکي پای ته رسیدلي نارینه نومونه دي، هغه په ونه جمع کیږي، لکه تره، ترونه، پسه، پسونه، زړه، زړونه. اووم یې په ناخپلواک غږ پای ته رسیدلي بېسا نومونه په ونه جمع کیږي، لکه لاس، لاسونه، غوږ، غوږونه، میز، میزونه، مړوند، مړوندونه او داسې نور. اتم: هغه ساکښ نومونه چې په ناخپلواک غږ پای ته رسیدلي وي په پښتو ژبه کې په آن جمع کیږي، لکه لیوان، مچان، پړانګان، چرګان او دا ډول نور. نهم: په ناخپلواک غږ یو څپهییز نارینه نومونه په پښتو ژبه کې په زورکي جمع کیږي، لکه غل، غله، مل، مله، شین، شنه، سور، سره او دغه ډول نور. لسم: یو شمېر بې قاعدې نومونه هم په پښتو ژبه کې شته، لکه زامن د زوی جمع ده، ټوپک په خپل ذات کې هم یې په خجن ډول باندې جمع جوړېدلی شي او هم په همدغه فشار باندې دی مفرد کېدلی شي. دغه ډول بزګر، بزګر په ډیر کم هجایي فشار باندې دغه جمع او مفرد جوړیږي، او یا په دې ډول هم کېدلی شي چې موږ بزګر، بزګر، بزګران، ټوپک، ټوپک او ټوپکونه ووایو. بل په پښتو ژبه کې د ښځینه نومونو د جمع جوړولو عمومي لارې دي. په دې لاندې قاعده موږ کولی شو مفرد ښځینه نومونه جمع کړو. لومړی: هغه ښځینه نومونه چې په الف پای ته رسیدلي وي هغه په وې او ګانې باندې جمع کېدلی شي، لکه خندا، خنداګانې یا خنداوې، رڼا یا رڼاوې. دوم: په اوږد واو پای ته رسیدلي ښځینه نومونه په ګانې باندې جمع کېږي، لکه زانګو، زانګوګانې، پیشو، پیشوګانې، بیزو، بیزوګانې او دغه ډول نور. دریم: په زورکیواله یې پای ته رسیدلي ښځینه نومونه هم په خپل ذات کې جمع دي او هم د ګانې په وسیله جمع کېدلی شي، لکه ابۍ هم جمع ده هم مفرد ویلی شو او دغه ډول ابیګانې هم ویل کېږي. ډوډۍ، ډوډیګانې، مرمۍ، مرمیګانې. که زیر سو دغه نومونه په خپل ذات کې هم جمع دي، خو که بیا هم د لا وضاحت لپاره د ګانې په وسیله جمع سي نو دا قاعده هم سمه ده. څلورم: په زور پای ته رسیدلي نومونه په پښتو ژبه کې په اوږده یې جمع کېږي، لکه پاڼه، پاڼې، پڼه، پڼې، چرګه، چرګې، لښته، لښتې او دغه ډول نور. پنځم: په زورکي پای ته رسیدلي ښځینه نومونه په اوږدې یې جمع کېږي، لکه ویاله، ویالې، خوله، خولې، چاړه، چړې. شپږم: په ناخپلواک غږ پای ته رسیدلي ښځینه نومونه په اوږدې یې جمع کېږي، لکه لار، لارې،
لمن لمنې، څنګل څنګلې. په ناخپلواک غږ پای ته رسېدلي ښځینه نومونه په پښتو ژبه کې اصلاً په پای کې ګرده هې یا زور خپلواک غږ لري، نو ځکه دا په اوږدې یې باندې جمع کېږي. اووم سماعي مؤنث نومونه دي په پښتو ژبه کې. دا هغه نومونه دي چې کومه خاص قاعده نسته ورته، نو دغه ډول په بې قاعدې ډول باندې جمع کېږي، هم لکه د ګانې، نې، یندې په روستاړو باندې دا جمع کېدلی شي، لکه مور د میندې په ډول جمع کېږي، خور بیا خویندې، لور لورګانې یا لوڼې جمع کېدلی شي. اتم نسبتي ښځینه نومونه له نارینه جمع بڼې څخه جمع کېږي، لکه دوبي دوبیان او ښځینه جمع یې دوبیانې، موچیان موچیانې، اشنایان اشنایانې. او دغه ډول نور نسبتي نومونه له نارینه جمع بڼې څخه ښځینه ته جمع کېدلی شي. د پایلې په توګه ویلی شو چې نومونه د جنس له مخې په دوه ډوله جمع کېږي، چې نارینه او ښځینه سو او هر جنس خپلې نښې درلودلې. نومونه مفرد او جمع بڼې هم لري چې دا د عدد له مخې د ګردان هغه حالتونه دي چې مخکې مو خبره پرې وکړه. او په پښتو ژبه کې د بېلابېلو نومونو د جمع کولو طریقې د نورو نومونو لپاره هم د کارونې وړ دي، او دغه ډول ځینې نومونه استثنایي حالات هم لري، لکه د لور لورګانې او لوڼې نومونو جمع کول. نو دا و د موږ د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې که په اړوند موضوع له تاسې سره کومه پوښتنه وي له موږ سره یې په تبصرو کې شریکه کړئ. الله مو روغ لره او خوشحال اوسئ.